السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو، نن راغلی یو زموږ مرکۍ ته. نن روژه ماته موږ له دوی سره کوو او بختور خو دلته یو چې دوی ته چا د صدقې غوښه راوړې، موږ په غوښه باندې اوښتي. روژه ده، یو څه کومک چې دغه مور سره چا کړی د موږ یوه خور ده په لندن کې، هغه کومک به هم ورته سپارو. روژه ماته دوی سره کوو، موږ سره واوسئ. خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي، خو مور دې وي. نه غواړم محل او ماړی، نه غواړی نه غواړم، نه غواړم محل او ماړی، نه غواړم زوړ د خاټو کور دې وي، خو مور دې وي. زوړ د خاټو کور دې وي، خو مور دې وي. زړه زما د ټول جهان تور دې وي. قدرمن لیدونکو، دسترخوان تیار شو، انتظار و چې اذان وشي. دغه دلته لږه سخته وي، سړي بیړه وي چې زر اذان شوی وای، خو دغه اذان هم وشو. مور دا اوبه وکړي وه. زړه زما د ټول جهان تور دې وي، خو مور دې وي. زړه زما د ټول جهان تور دې وي، خو مور دې وي. بس چې صرف مور مې په سکون کې وي، بس چې صرف مور مې په سکون کې وي. ما باندې دې سخته وي او زور دې وي. مور یو کومک چې هغه خور چې تا سره هره میاشت په میاشت کومک کوي، بیا یو ځای کې وظیفه درلوده، هغه وظیفه یې مو خوشي کړي، بل ځای کډه تللي، نو بیا هم 15,000 افغانۍ کومک یې کړی چې په دې کې 10,000 یې تاسو د کور خرچه، 15,000 افغانۍ تاسو د عید دپاره خرچه رالیږلي، 10,000 د روژې د خرچې دپاره او 15,000 افغانۍ د عید د خرچې دپاره. دا ته وګڼه 15,000 افغانۍ دي مورې. زړه زما د ټول جهان تور دې وي، خو مور دې وي. زړه زما د ټول جهان تور دې وي، خو مور دې وي. بس خدای دې اباد کړي. امین. الله دې ټول مسلمان اباد کړي. امین. څه ویل غواړې دغه خور چې دا هره میاشت سره کومک کوي؟ خدای دې زمانو په خواږو ماړه کړي. امین. خدای دې ته نمړو ګوډما کړي. دوی دې خدای تاسو کړي. تاسو دې خدای اباد درته لري. امین. چې تاسو نه وي مو څه بدا کومک چا کړو. امین. مو څه خو ولا کوي چا کړي وای کله خو مو ته نکلو. خو خدای مې راضي شو، تاسو مې راضي شو. امین. خدای مو ډېر ډېر اباد کا، خدای مو کامیاب کا. دغه نن خدای یا پورته کا. امین. مورې د مونږ خورکۍ چې دغه پیسې درته رالیږي، هره میاشت کومک درسره کوي، دغه یوه غوښتنه وه چې د مور ته دا خبره وکړه چې دوی داسې څوک په کور کې لري چې هغه یو کوچنی کاروبار موږ ورته جوړ کړو، خپله نفقه په خپله وګټي، نور دغه مرستو ته دوی اړ نه وي. داسې څوک تاسې لرئ؟ دغه دوه لرم. دغه دوه لرئ؟ دا به کاروبار وکړي؟ داسې کاروبار به وکړي. ها، دکان کړی شي تاسې؟ دکان چې کړی شئ؟ سودا نه پیږي؟ ها، ډېره ښه. خورې دغه دی، د مور خبرې تاسې واورېدې. الله پاک تاسې توفیق درکړي چې دوی ته دغه کاروبار په جوړولو کې همکاري وکړي، نور دوی اړ نه وي چې د بل چا مرسته ترلاسه کړي یا هغې ته سترګې په لاره ووسي. دغه د مور خبرې دې واورېدلې. مور ته د 15,000 افغانۍ هم ورسېدې. الله پاک دې تاسو ته پوره اجر درکړي. روژه ماتې باندې ډېرې دعاګانې هم درته وکړلې. د موږ دغه خورکۍ سخته ناروغه شوې وه، شکر چې اوس جوړه ده. یا الله شکر خدایا، یا الله ډېر شکر خدایا. الحمدلله. یا الله خدای زهیره ما کړي. امین. امین. ټول مسلمان دې خدای زهیر ما کړي. ټول مسلمان دې خدای وساتي. امین. خورې دغه د مور خبرې دې واورېدې. الله پاک دې تاسو ته پوره اجر درکړي. 15,000 افغانۍ موږ نغدې ورته وسپارلې او دا خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. بس چې صرف مور مې په سکون کې وي، بس چې صرف مور مې په سکون کې وي. ما باندې دې سخته وي او زور دې وي.
ما باندې د سختوي او زور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی